کاخ سلطنت امیری هوټل نن د داسې یو افغان وطندار او د افغان شازلمي د واده کوربه دی چا چې د ژوند ډیره برخه له هیواده بیرون په امریکا کې ترسره کړی دی. We are so happy to be here. We love Afghanistan. We love everything about Afghanistan. The culture, the food, the people. We're proud Afghans. ډیره زیاته مننه. دا چې څنګه کې دی ورور ولاړ دی او ورور چې دا ډیر زیات خوږ وي او بیا په دغه واده کې تا ګډون هم کړی اشتراک دې هم کړی څومره هغه د خوښۍ احساس کوي؟ زه ډېر خوشحاله یم. زما پښتو دومره ښه نه دی. زه دوستانه ژبه کوم بیا هم زه کوشش کوم دا پښتو یاد کوم. وبخئ. خوشحاله یو چې دا زموږ کاکا زوی دی مایوان په نامه دی او دا پلار یې تقریبا په انقلاب کې امریکا ته تللی او اوس راغلی او د دې کور ودانۍ ده. مایوان شبشی شونه مبارکی خدا تو ژوند خوشحالی ویلا خدا تو ژوند ملګری مش تو خوشحال کلا بلو خوشحال زن میشه آینده تو ژوند لسر همیش او شونه تبریک. السلام علیکم د برایټ لایف افغانستان ډیرو زیاتو درنو لیدونکو هرکلی هیله د ټول درانه هیوادوالو لیدونکي به راته ښه یاست او د ژوند دغه شپې ورځې به در باندې ډېرې خوښۍ او خوشحالۍ سره تېرېږي. دوستانو نن د خپرونو په دوام یوه بله ځانګړې ښایسته او رنګینه خپرونه درته د ښایسته جلال آباد ښار څخه لرو. کاخ سلطنت امیری هوټل نن د داسې یو افغان وطندار او د افغان شازلمي د واده کوربه دی چا چې د ژوند ډیره برخه له هیواده بیرون په امریکا کې ترسره کړی دی. زیږون یې هم هملته په امریکا کې ترسره شوی دی او یوازې د واده لپاره افغانستان ته راغلی دی. دا نورستانی وطندار چې د خپلې کورنۍ سره دلته ښایسته افغانستان ښکلي ننګرهار ته راغلی دی. نن یې په کاخ سلطنت امیري هوټل کې د واده مراسم ترسره کیږي. نو غواړو چې د همدغه ځوان سره هم خبرې اترې ترسره کړو. که دا ځوان مو ونه غږاوه نو د کورنۍ حتما کوم غړي سره هم خبرې اترې ترسره کوو. همدارنګه دلته د راغلو میلمنو سره هم خبرې اترې ترسره کوو چې پخوا ودونه څنګه او په اوس وخت کې ودونه څنګه دي، څومره هغه تغییرات په ودونو کې راغلي دي. پخوا په ودونو کې څه پخېدل، څه میلمنو ته تیارېدل او په اوس وخت کې څه پخېږي او څه میلمنو ته تیارېږي. تاسې موږ سره زموږ دغه ځانګړې او ښایسته خپرونه تر پایه وګورئ او زموږ له دې خپرونې څخه بلا خوندونه واخلئ.
هرکلی هیله د ټول درانه براته ښه یاست. د سلام افغانستان یوټیوب چینل رئیس ښاغلی جاوید نورستاني را سره ولاړ دی او د کوم افغان شاه زلمي هغه یاد چې موږ د خپرونې په ستاره او په پیل کې کړې وه هغه دا ځوان دی میوند جان دی. نو د رئیس صاحب سره خبرې اترې تر سره کوو تاسې موږ سره ملتیا تر سره کوي. رئیس صاحب هرکلی ښه راغلاست ویلکم درته وایو. Thank you so much. We're so happy to be in Afghanistan and be able to talk to you. ډېره مننه خوشحاله شکر ودان. رئیس صاحب څومره خوشحاله چې ښایسته او د ګل افغانستان ته راغلی بخیر. We are so happy to be here. We love Afghanistan. We love everything about Afghanistan. The culture, the food, the people. We're proud Afghans. ډیره زیاته مننه دا چې څنګه کې دی ورور ولاړ دی او ورور چې دا ډیر زیات خوږ وي او بیا په دغه واده کې تا ګډون هم کړی اشتراک دیم کړی څومره هغه د خوښۍ احساس کوي؟ زه ډېر خوشحاله یم. زما پښتو دومره ښه نه دی. زه دوستاني ژبه کوم بیا هم زه کوشش کوم دا پښتو یاد کوم. وبخئ. خوشحاله شې ډېره مننه. دوستانو جاوید نورستاني صاحب ټول ژوند په امریکا کې ترسره کړی دی. دا چې زموږ وطن کې بېلابېل خلک ژوند ترسره کوي او بېلابېلې ژبې دلته هغه شتون لري او خلک پرې خبرې اترې ترسره کوي. نو د جاوید نورستاني صاحب هغه خپله کومه مورنۍ ژبه چې ده نورستاني ده او پښتو بیا زموږ ستاسې ملي ژبه ده. نو دی چې دی په پښتو ژبه کې هغومره هغه سکلز او مهارت نه لري چې پوره خبرې را سره پرې ترسره کړي. خو دا چې په انګلیسي ژبه باندې پوره برلاسې دی ځکه په امریکا کې هغه ژوند ترسره کړی دی. نو له تا رئیس صاحب ډېره زیاته مننه کوو او د ورور سره به د هغه مبارکي ترسره کوو ده سره به هم خبرې اترې ترسره کوو. ډېر مننه ډېر مننه. سوال لري؟ هو دنه سوال کوم. ډېره مننه کوو کور ودان چې راغلی او د خپل واده هغه باب دی په ښایسته او شیرین افغانستان او بیا په ښکلي ننګرهار کې پرانیسته. He says, you're welcome and they're happy to have you in beautiful Jalalabad and thanks for coming. Thanks for having me. ډېره زیاته مننه. یو خبره کومه څه دی. I want to thank your viewers, Bright Life. We're happy to have you on the YouTube world. We support you and everybody in America, Europe, please support this wonderful channel, Bright Life. I've been following you. follow Koma. Bam ډېر خوشاله یم ټول followers د دې کا سلام وکړه. ډېره زیاته مننه خوشاله شکر ودان. زما ورور دا پښتون په هغه الته پیدا شوی امریکا پیدا شوی دا زده ده پښتون زده ده. دوستانو لکه څنګه چې موږ د خپرونې په پیل او سر کې هغه یاد وکړله میوند جان د ژوند ډېره برخه په امریکا کې ترسره کړې. ان دې نړۍ ته راتګ هم په امریکا کې ترسره شوی دی او هېواد ته د لومړي ځل لپاره راغلی دی او غواړي چې د خپل واده هغه د خوښۍ مراسم په ښایسته ګران او شیرین وطن افغانستان کې ترسره کړي. نو په ویاړې یو چکچکه. ډېره زیاته مننه. خوشحاله شئ. کور ودان. Thank you and thank you for following Bright Life. ډېره مننه. دوستانو موږ غواړو چې د هېواد د مختلفو هغه کلچرونو یا همدارنګه د کلتور په هکله تاسو ته ښایسته او په زړه پورې او ځانګړې خپرونې برابرې کړو.
هرکلی هیله د ښه به یاست دوستانو د نورستان یو شهزاده مو را پیدا کړه او د ده سره هم خبرې اترې ترسره کړو. السلام علیکم. وروره سلام علیکم، په خیر راغلی چې موږ سره تاسو د مرکه کوئ. وعلیکم سلام، ډیره مننه. ښه انشاءالله صحت ښه دی؟ خیر دی، تاسو ښه په خیر راغلي. ډیره مننه. کور ودان نوم مبارک دي درنو لیدونکو ته واخلئ. عبدالحنان دی او د نورستان یو. ډیر ښه. نورستان نه اوس برحاله دی واده ته راغلی که نه هم دلته ننګرهار کې اوسېږي؟ نورستان نه راغلی یو. څومره خوشحاله چې د واده کې د ګډون کړی اشتراک دی کړی؟ خوشحاله یو چې دا زموږ کاکا زوی دی، مایوان په نامه دی او دا پلار یې تقریبا په انقلاب کې امریکا ته تللی او اوس راغلی او د دې کور ودانۍ ده. نو مقصد دا دلته یې زنانه اخیستې ده. دلته د واده مراسم یې نن ترسره کېږي؟ دا واده مراسم دا کې دا ټول خلک زموږ د نورستان نه راغلي دي، څه د ننګرهار د مختلف ځایونو نه راغلي نو دا دلته چې دغه د کوم زلمي واده دی دوی په خپله چیرته اوسېږي؟ دا په امریکا کې اوسېږي، مایوان په نامه دی او دلارم شاه کاکا زوی دی. د امریکا نه اوس دلته واده ته راغلی دی؟ امریکا نه راغلی دی. ډېره مننه. تاسې په خپله نورستان کې یاده دې وکړله چې نورستان کې اوسېږو، د نورستان د ودونو کیسه که راته وکړي. هغلته ودونه په څه ډول باندې ترسره کېږي؟ ودونه خو داسې دي زموږ د مهر چې د زنانه وي نو غواګانې دي، 20 غواګ دي، 15 دي، بعضې مختلف ولسوالۍ دي، بعضې بیزیک دي 200-300 بیزې. نو زموږ رواج دی دا ډېر پخوانه همدغه رواج مخې ته وړي نو دلته هم دغه غوا پې تړي بیا پیسې ورکوي ورته. خوشحاله شي. او همدارنګه د ډوډۍ مراسم هغلته بیا څنګه وي؟ خلکو ته څه مېلمنو ته وړاندې کېږي؟ مېلمنو هلته داسې دی چې وطني جوش ورته کوو او غوښې ورته ورکوو، غوښې ډېرې ورکوو. زموږ د رواج ډېر دی نو زیات زموږ وطني پروګرام دی، دا پنیر، غوښې او جوس، نورستاني جوس ورکوو. نو دغه زموږ برنامه ده. مېلمانه ښه نازوئ یعنې؟ نو ته ښه غوښې ورکوو چې په ننګرهار کې داسې رواج نشته لکه بغیر زموږ په نورستان کې دا رواجونه دي. ښه، ډېره مننه. دا چې د کاکا د زوی واده دی او راغلی د ده په هغه خوښۍ کې د ګډون کړی دی، څومره هغه د خوښۍ احساس کوي؟ خوشحاله یم، ټول خپلوان هم ورته راغلي دي، وم لیدل دلته خوشحاله شو. او په دې ودونو کې خلک خپلوان یې دا څوک کابل نه راغلي، څوک نورستان نه راغلي، دا د امریکا نه راغلي. موږ هم ډېر وخت بعد دا ولیده نو خوشحاله شو. مننه. د شاته بیکګراوند کې څومره خلک چې ښکاره کېږي دا یوازې د نورستان خلک دي که نه د نورو سیمو خلک هم پکې شته دي؟ نورستان نه هم راغلي، د ننګرهار نه هم دي، څه د لغمان دي، مختلف کابل نه هم راغلي دي، دوستان موستان هم دي او زیات پکې نورستاني دي. ډېره مننه کوو. خوشحاله شکر ودان. مننه ستاسو نه. لیدونکو بیا هم هرکلی هیله د ټول به راته ښه یاست. دوستانو څنګ ته مې ولاړ ځوان ډاکټر فضل علم عثماني د مایوان جان د کورنۍ غړی. مایوان جان هغه څوک دی څوک چې له امریکا څخه راغلی او په دې ښایسته او ګران وطن کې هغه د خپل لید خوښۍ او همدارنګه د خپل واده نوی ژوند او باب پرانیزي. فضل علم عثماني د همدغې کورنۍ غړی دی. ډاکټر صاحب هرکلی ښه راغلاست درته. ډیره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ. ډیر خوشحاله یم چې تاسې راغلی، زموږ احوال هم واخیسته او زموږ خوشحالۍ کې هم ګډون وکړو. ډیره زیاته مننه. خدای دې ښه لره ډاکټر صاحب، ډیره مننه. څومره فعلا خوشحاله یې چې دغسې د یو ملګري یار دوست او همدارنګه د کورنۍ د غړي هغه واده دی او تاسې پکې ګډون ترسره کړی دی؟ بېشکه دا خو ډېر د خوشحالۍ وړ ځای ده ځکه چې دا مکمل
دا زمونږ خورې چې کوم دی پیدا شوی امریکا کې دی نو هغه ځای نه دلته راځي بیا همدلته واده کوي همدلته نو خپل ژوند ملګری انتخابوي دا زمونږ دپاره ډېر د فخر ځای هم دی او هر افغان چې دی هغه خارج کې اوسېږي هغه باید خپل لومړی خپل فرهنګ خپل خلک هیر نه کړي نو ډېر د خوشحالۍ ځای دی ډېر خوشحاله یو زمونږ دوستان همکاران او همداسې نور خپلوان زمونږ د زړه سرونه ټول دلته راغونډ شوي دي او ډېر د خوشحالۍ ځای دی ډېر خوشحاله یم خوشحاله شي ډاکټر صاحب ډېره زیاته مننه کور ودان ډاکټر صاحب څومره شاته بیکګراوند کې موږ خلک ګورو څومره میلمانه چې راغلي یوازې د نورستان دي که نه د نورو سیمو خلک هم پکې شته دی نه تنها د نورستان نه دی موږ شکر په همدلته ننګرهار کې لوی شوی او کابل کې هر ځایونو کې زموږ کورنۍ غړي اوسېږي او د زموږ څه خپلوان دي او څه دوستان دي ټول د نورستان نه دي ټول د همدې ځای خلک دي د ننګرهار د کابل د بل ځای بل ولایتونو خلک دي نو دا هم زموږ د هغه فرهنګ چې دی د افغانستان خلک میلمه دوست خلک چې ورته یادېږي که نه هغه چې دی که نورستان دی که د کابل دی که د ننګرهار دی هغوی دا فکر نه کوي دا د مثال د نورستان دی دا د کابل دی دا د بل ځای دی نو ټول همدا خوشحالي کې یو ځای راغونډېږي هغه خوشحالي چې دی په شریکه لمانځي نو دا د یو د افتخار ځای هم دی او بیا افغانان په دې د افغانان چې دي ډېر اتفاق او اتحاد خلک دی دا د همدې ځای نه معلومیږي د واده کې ته داسې شاوخوا وګورځه د هرې ژبې خلک شته دی مختلف قومونه مختلف خلک راغلي او دلته خوښۍ کې ګډون تاسو سره کړی دی بالکل همداسې خوشحاله شئ عثماني صاحب ډېره مننه دا چې تاسو فعلا دلته ننګرهار کې اوسېږئ خو همدارنګه نورستان کې هم تاسو ژوند ترسره کړی دی هغه که راته ووایي چې هغلته ودونه په څه ډول باندې ترسره کېږي او دلته ودونه په څه ډول باندې ترسره کېږي فرق شته دی که نشته دی فرق یې دومره نشته دی فرق یوازې همدومره دی چې دلته بعضې خلک هوټل کې واده کوي او بعضې په کور همغه زمونږ او د دې یو رواج دی زمونږ یو دا وایم چې په خوړو کې فرق شته دی نور تقریبا مثلا هلته څه میلمنو ته برابرېږي هلته نورستاني ورته د غوښه پوټې کېږي پوه شوې مثال یو مال دی هغه ډېرش پوټې کېږي ډېرش کسانو ته بس نه کوي هغې نه زیات به چاته ورکولی نه شي مثال که نه همداسې ورته د جوش ورته وایي نورستاني کې زموږ بیل خوراک دی په ټول افغانستان کې زه فکر کوم چې نه وي ځکه چې دا د نورستانو یو شناخ هم دی او د فرهنګ کې او خوشحالو کې ودونو کې همداسې نور محفلونو کې دا خوراک هلته ډېر استعمالیږي چې جوش او ورسره پوټې غوښه او ورسره بعضې خلک چهارمغز هم ورسره نو دا خوراکونه مختلف دی نور تقریبا رواج کې دومره فرق نشته دی نور داسې خاص کم فرق نشته دی همدغه دی دوستانو فضل علام عثماني صاحب چې څه وویل او کومې خبرې تاسې واورېدلې تاسې که چېرته په نورستان کې په ودونو کې ګډون ترسره کوئ او هغلته تاسې میلمانه شئ نو له دغه خوراکونو به تاسې برخمن شئ ښه خوشحاله شئ ډاکټر صاحب ډېره مننه وروستیو کې یوه پوښتنه دا چې په خپله خوښه واده کول که د کورنۍ په خوښه واده کول ستا خلکو ته وینا څه ده او پیغام دې څه دی دا پوښتنه خو داسې اسانه جواب نه لري که نه دواړه اړخونو ته چې ګورو هم چې دی سایډ افیکټ شته دی هم چې دی ښه والی شته دی که څوک په خپله ژوند ملګری انتخابوي شاید چې په وړوکوالي کې یا په ناپوهۍ کې داسې یو څه شوی چې که نه دا یا مجبور کړی مثال یا مثال داسې څه انتخاب کې چې هغه په نادانۍ کې انتخاب کې وروسته ورته ستونزه جوړه شي اکثر ورته جوړېږي او بل اړخ ته که کورنۍ هغه وګورو کورنۍ په خوښه که چېرته موږ وګورو نو هغې کې هم چې دی بعضې مور او پلار چې دی حتی دومره خپل زوی باندې یا خپل زامنو باندې فریشر راولي چې دا مجبور شي چې حالان کې چې دی لیدلی هم نه وي او خوښ هم نه وي که نه بیا هم ورته دا غاړه ږدي ځکه چې مور او پلار دی خپل وینه ده پرېښودی نه شي
نو دا چې دی موږ داسې نشو ویلی چې دا صحیح دی او دا غلط دی که نه دا به په خپل وخت سره معلومیږي کله چې وادو کې بعضې چې دی ارینج میرج ورته وایي که نه دا کورنۍ په خوښه چې کېږي دا چې دی وروسته بعضې ډېر ښه ثابتېږي او ډېر خوشحاله بعضې چې دا لو میرج چې دی دا ډېر ښه ثابتېږي نو دې کې دواړو منفي او مثبت اړخونه شته دی په دې کې موږ داسې صراحا نشو ویلی چې دا معنا ځینې ښه راځي او ځینې بد ښه راځي یو 50-50 دی زما لپاره خوشحاله شي ډېره مننه وروستیو کې بیا هم هغه د واده مبارکي درته وایو ډېره مننه ډېره زیاته مننه د برایډ لایف چینل لیدونکو او اوریدونکو ته نو ډېره تاسو نه هم ډېره زیاته مننه دلته راغلی موږ نه هم دغسې زموږ پوښتنه مو کړه او زموږ دغه غریبانه خوشحالۍ ته تاسو راغلی ډېره زیاته مننه خوشحاله شي ډېره زیاته مننه وروستی کې یوازې دا چې تاسې د نورستان هستی په خپله نورستاني ژبه میوند جان ته مبارکي مو ورکوئ تر څو ستاسې هغه خلک هم پوه شي پرې میوند جان ته ورکړم که تاسو ته په نورستاني ژبه کې میوند شبشي شړه مبارکي خدا تاسو ژوند خوشحاله ویلا خدا تاسو ژوند ملګری مشتو خوشحال کولو بلوک خوشحال زن میشه آینده تاسو ژوند لسه رامیش او شړه تبریک ډېره زیاته مننه کور ودان नाकाम प्यार में खुश है हार में इन जैसा क्यों बरूं बेख्याली में भी तेरा ही ख्याल आए क्यों जुदाई दे गया तू ये सवाल आए थोड़ा सा मैं खफा हो गया अपने आप से
لایف افغانستان ډیرو زیاتو درنو لیدونکو ډیره زیاته مننه کور ودان چې تاسې موږ سره زموږ دغه خپرونه چې زموږ او ستاسې یو افغان شازلمی او افغان وطندار له امریکا څخه راغلی او خپل د شیرین او ګل افغانستان کې د خپل ژوند هغه نوی باب یا نوی ژوند پیل کړو هغه د واده مراسم نن په دغه تالار کې ترسره شول. تاسې موږ سره زموږ دا خپرونه ولیدله او تاسې وکتله. ستاسې د کور ودان وي ډېره زیاته مننه. یو ځل بیا چې په یوې بلې خپرونې کې زه کاظم احمد راشد ستاسې ملتیا کوم د یو خوشحاله سوکاله او پرمختللي افغانستان په هیله.